Hello, lovely students. I hope you all doing well. This is English by Pashto channel, and I'm your English language coach, Ahmad Hasrat. This channel provides you grammar, listening, pronunciation, and other English lessons. Today, I would like to answer two questions. First, I know English very well, but I don't understand English movies. Second, is it possible to learn English in a couple of months? سلام ملګرو احمد حسرت یم ستاسې د انګلیسي ژبې مربي نن په دوو موضوعګانو باندې بحث کوو اول زما انګلیسي ژبه ډیر ښه زده دی خو ولې د انګلیسي ژبې په فلمونو باندې نه پوهیږم یا سر مې نه خلاصیږي دوهم آیا دا امکان لري چې انګلیسي ژبه په 2 میاشتو کې زده کړو که ستاسې هم همدا سوالونه په ذهن کې دی راځئ چې زه تاسو ته جواب درکړم ګورئ موږ او تاسې چې کوم انګلیسي لغتونه زده کړي هغه په کتابي ډول دی یا خو استادانو څخه مو زده کړي یا خو په محاوره کې د ملګرو سره دلته امکان لري ځینې لغتونه تلفظ مو غلط زده کړي وي کله چې په فلم کې اورو هغه لغات راته نااشنا معلومیږي ښه دا خو یو ساده جواب و مثلا تاسې دا لغتونه څنګه تلفظ کوئ لومړی زه دا لغتونه درته لیکم وروسته تاسې یې تلفظ کړئ calm butcher death climb doubt honest hour دوهم علت چې په فلم باندې نه پوهیږو هغه دا دی چې دوی د خبرو کولو په وخت کې لغتونه یو د بل سره مشلوي چې دا کار ته په انګلیسي ژبه کې linking words in a sentence وایي چې دا کار د دې سبب ګرځي چې جمله ډیر چټک یا ګړندۍ وویل شي لکه لاندې مثالونه I am going to kill you په دا مثال کې going to یې سره یو ځای کړی دی چې ځینې جوړ شوی دی gonna I'm gonna kill you I'm gonna kill you ګوره I am going to kill you I'm gonna kill you څونه ډیر فرق وکړي نه I want to tell you something زه غواړم تاته یو څه ووایم دلته ګوره want to دا want او to دا دواړه سره یو ځای کړي دي wanna جوړ شوی دی I wanna tell you something ګوره I wanna tell you something It is a kind of beautiful place دا یو رقم ښایسته ځای دی اوس ګوره kind of دا دواړه سره یو ځای کړي دي یا linking words د داسې استفاده کړي ګوره څنګه ویل کېږي اوس it's a kind of ګوره it's a kind of beautiful place it's a kind of beautiful place they are not here دوی دلته نه دي are not دلته سره یو ځای شوی دی ain't جوړ شوی دی they ain't here they ain't here دوی دلته نشته درېیم علت موږ د لغتونو د ښه تلفظ کولو دوه طریقې چې ډیر مهم دی نه دي زده کړي یا خو هم په تعلیمي مرکزونو کې راته نه دی ښوول شوی هغه دوه طریقې عبارت دی د اول د شوا توري پیژندل په لغتونو کې دوهم کوم حروف باید په یو لغت کې ټینګ وویل شي چې هغه ته په انګلیسي ژبه کې how to stress letters in a word وایي چې دا دواړه موضوعګانې یو کامل تشریح ته ضرورت لري په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله زده کړو زه د شوا او stressing letters in a word د دوه تکړه امریکایي استادانو درسونو لینک د دا ویډیو په ډسکرپشن کې ایږدم تاسې کولی شئ چې یو کتنه ورته وکړئ څلورم علت موږ کنټرکشن صحیح نه تلفظ کوو ښه کنټرکشن څه شی دی د یو زمانې کومکي فعل او ضمیر سره لنډولو ته کنټرکشن وایي مثلا we have done our job دلته we ضمیر دی او have د زمانې کومکي فعل دی دا دواړه سره اوس لنډوي یا یو ځای کوي چې دواړه څنګه کیږي we've done our job they will come tomorrow دلته they ضمیر دی will د زمانې کومکي فعل دی دلته they او will دا دواړه سره یو ځای کوي څه جوړیږي they'll دا اوس they will نه ویل کیږي دلته ګوره لنډ شوی دی apostrophe ورکړی دی they'll ویل کیږي they'll come tomorrow که چیرې ضمیر نه پیژنئ د ضمیر په باره کې ما یو درس جوړ کړی دی د هغه درس لینک د دا ویډیو په ډسکرپشن کې ایږدم او همدارنګه د دا ویډیو په پای کې هغه درس ایږدم کولی شئ ضمیر هلته زده کړئ she has just arrived دلته she څه دی ضمیر دی او has کومکي فعل دی she has دلته she has چې کنټرکشن ځینې جوړ کړو په څه شی اوړي ګوره h a ځینې ایسته کوو یوازې اس پاتېږي او apostrophe ورکوو دلته څه ویل کېږي
she's ویل کېږي she's just arrived. ګوره she has just arrived په دوم کې کنټرکشن دی she's just arrived. په همدې ترتیب نو they are چې کنټرکشن ځینې جوړ کړو they are جوړیږي we would په we'd او I'm په am she had she'd they had they'd او داسې نور چې په راتلونکي درسونو کې به موږ کنټرکشن زده کړو هم منفي کنټرکشنز او هم مثبت کنټرکشنونه به زده کړو. اوس راځو د آخري سوال جواب ته. هغه دا دی چې آیا امکان لري چې په یو میاشت کې انګلیسي ژبه زده کړو؟ ځکه په ځینې تعلیمي ځایونو کې لیکلی وي د انګلیسي ژبې زده کړه په 4 میاشتو کې یا په 6 میاشتو کې او داسې نور. نو آیا امکان لري چې انګلیسي ژبه په 6 میاشتو کې زده کړو؟ نو ستاسې په جواب کې به زه دا ووایم که چیرې تاسې خپله کوشش ونه کړئ، خپل لغتونه زده نه کړئ، خپل زحمت ونه باسئ، نو په 6 میاشتو کې نه بلکې په 6 کاله کې هم نشئ زده کولی. او که بیا هم خپل کوشش وکړئ، زیار زحمت وباسئ، 6 میاشتې ډېر لږ وخت دی د یو کامل ژبې زده کولو لپاره. حد اقل باید یو کال زحمت وباسئ تر څو یو نتیجې ته ورسیږئ. په انګلیسي کې یو خبره ده وای something is better than nothing، یعنی یو څه بهتره دی تر هیڅ. نو که چیرې انګلیسي ژبه لږ هم زده کړل په کار به مو راسي. تر هغه کسانو چې نوي زده بهتر یاست. مننه چې را سره مل واست. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر یو نوې ویډیو ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to